السلام علیکم دوستانو، احمد کوټوال یم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. دا چې زه همیشه داسې اپلیکیشنې تاسو له رامخې کوم چې هغه زموږ په روزمره ژوند کې اسانتیاوې مخې له کړي. د هغې اپلیکیشن نه موږ یو څه فایده واخلو. نن اپلیکیشن کې څه دي؟ ډېر سمپل او اسان اپلیکیشن دی. افغاني اپلیکیشن دی، د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. حتما انسټال کړئ، حتما دې فایده واخلئ. اپلیکیشن ډېر معمولي وزن لري. انسټالول او طریقې در ښیم. تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې ولیکئ EMARS. تاسو چې کله دا سپیلنګ پوره کړه، تاسو وګورئ دلته چې راځي، دلته د افغانستان د سیم کارټونو تصویران تاسو مخې راځي، یا کومې شبکې چې دي د هغې یو منیو یا پکچر تاسو له راځي. دې کې موږ تاسو چیک کوو. اول راخلو، اول چې کله موږ راواخیسته، دا چې مخکې نه ما انسټال کړی دی، تاسو به دا انسټال کړئ. 9.5 MB وزن لري او ډیر زیات خلک استعمالوي ځکه چې دا د افغانانو لپاره جوړ شوی دی او افغانان ترې فایده اخیستی شي. دا چې مخکې ما انسټال کړی دی تاسو له ښیمه، دا ګورئ، زه تاسو له اوس باقاعده ښیمه. دا چې کله موږ تاسو خلاص کړو، د دې انټرفیس یا د مخې شکل داسې راځي. په دې کې د MTN، اتصالات، روشن، افغان بي سیم او سلام شبکو 15 واړو هغه معلومات دي چې کوم روزمره ژوند کې موږ تاسو له پکارېږي. ډېر ښایسته معلومات، ډېر اسان لاسرسی دی دې معلوماتو له. دې کې په دې سر کې تاسو وګورئ دغه د دنیا نقشه چې دا ګورئ، تاسو له زه دقیق ښیمه. دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو ژبه انتخابولی شئ چې په کومې ژبې تاسو غواړئ. انګلیش کې غواړئ، فارسي کې غواړئ، که په پښتو کې غواړئ. دا پکې یو زبردست اسانتیا ده. دویم اسانتیا په دې کې څه ده؟ اوس زه اتصالات استعمالوم، MTN استعمالوم، روشن استعمالوم، که هر هغه سیم کارت استعمالوم. په دې کې اسانتیا څه ده؟ چې کله موږ کلیک کوو، په دې کې وګوره په اول نمبر کې د انټرنیټ بنډلونه، سرویس، میسج بنډل او وایس بنډل. انټرنیټ بنډلونه پکې دي. تاسو که د انټرنیټ استعمالوئ، دي کې تاسو له باقاعده د ورځې، د هفتې، د میاشت، د ګنټو، د ورځو پیکج یې اچولي دي. که تاسو هر یو پیکج استعمالوئ، د هغې د فعالولو طریقه او د غیر فعالولو طریقه یې درله ښودلې ده. ډېر اسانه، ډېر سمپل دی. که تاسو وغواړئ سرویس کې څه دي؟ کریډټ کارت داخلوئ، د هغې شمیره د نیره شوې ده، چاته پیسې لیږئ، خپل بیلانس ګورئ، 3G فعالوئ بندوئ، او که د انټرنیټ سیټینګ کوئ. دې کې هر یو شبکې کې خپل هغه اپلیکیشن چې موږ له تاسو له روزانه په کارېږي، دې کې اچولي دي. لاندې سایډ کې تاسو وګورئ دغه باقاعده نشان در زه ښیمه. په دې کې څه دي؟ دا وګوره باقاعده که تاسو غواړئ د دستګاه سره خبرې وکړئ، د دفتر سره خبرې وکړئ، د کسټم کیر سره خبرې وکړئ، صرف کلیک وکړئ، ډایرکټ به هغو له زنګ ځي. دا اسانتیا پکې ده. په دریم نمبر کې چې دی میسج بنډل. میسج چې موږ کولاوو، دا ګوره موږ له وایو د ورځې دپاره د میسج پکار دي، هفتې دپاره دې پکار دي، میاشت دپاره دې پکار دي، او که مکس دې پکار دي. دې کې به تاسو له پیکج ښیي چې د ورځې دپاره دې پکار دي، نو 200 میسج په 10 افغانۍ باندې، او همداسې د هفتې دپاره. دې کې به د فعالولو او غیر فعالولو دواړه طریقې شته. وایس بنډل کې څه دي؟ وایس بنډل کې هم تاسو روزمره خبرې، د هفتې خبرې، د میاشت خبرې باقاعده تاسو له بېلې بېلې ښودلي. اکټیویټ او ډیکټیویټ دواړه پکې شته، که فعالوئ یا که غیر فعالوئ. تاسو وګورئ د هغې قیمت، روپۍ، دقیقې، هر شی پکې بیل بیل ښیي چې په 1000 دقیقې په دونه فعالېږي او د هفتې دپاره دونه فعالېږي. ډېر اسان اپلیکیشن یې جوړ کړی دی، ډېر ښکلی اپلیکیشن یې جوړ کړی دی. لاندې سر کې وګورئ په 5 نمبر کې انټرنیشنل بنډل دي. انټرنیشنل بنډل سره کوم دي؟ انټرنیشنل بنډل پاکستان له د خارج ملکونو له تاسو بنډل استعمالوئ. دې کې پوره معلومات ورکړی، د هفتې، د ورځې، د میاشتې، هر یو پیکج دې نه تاسو استفاده کولی شئ. دا صرف په اتصالات کې نه دی چې ما تاسو له اتصالات، خو دا په MTN کې، دا په روشن کې، په افغان بي سیم کې، په ټولو کې بیل ښودلی دی. د دې اپلیکیشن نه فایده والی. ډېر اسان اپلیکیشن دی. موبایل کې انسټال کړئ، هر وخت تاسو له پکارېدی شي. ډېر ښکلی جوړ کړی، 4 جوړ کړی دی، خواري پکې کړې ده. او دا اپلیکیشن نه خامخا فایده واخلئ او خامخا یې ځان سره موبایل کې وساتئ. کله وخت ناوخت تاسو یو بنډل مغزو کې نه وي، یو میسج هم په دماغ کې نه وي، ډایرکټ تاسو له د روزمره بنډلې، د روزمره پیکجونه او د خدمات سرویسونه ټول در مخې له راوړي. د ویډیو لیدونه مو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. په مخه مو ښه.